ټول ځایونه ورته معلوم دي، نو ولې هلته علاج نه کوي؟ بیخي باید دا پرېنږدي چې افغانستان ته راشي، همالته باید خنثی شي. که ته حکومت یې، که ته ولس ته مسؤلیت لري، که ته انساني ارزښتونه لږ تر لږه یو برخې ته درناوی ولري، نو خو دا خو ستا داخلي مشکل ده، باید مالته دفع شي او رفع شي. نو یو کرت وایي چې دا د هغه ځای مسؤل ده راوښتي افغانستان ته، افغانستان نه بیرته اوښتي دي پاکستان ته، بیا یې زه بیرته پاکستان کې بیا له منځه نه وړم، او استخبارات مې دومره قوي دي چې د افغانستان په داخل کې وړم، او داخل کې بیا ملکي کورونه بمبار کې یو کلن ماشوم تیخوری ماشوم چې هغه پکې شهیدان کې، نو دا د استخبارات دي. خدا خو د عوامو فیصله غر په پر پټول دي، کنه دغه خبره ما ورته ویل چې داخلي بحران لري، مشکل لري، او بل خو د افغانستان کې اصلا مستحکم قوي نظام نه غواړي. دا دې مهمه نه چې دا کابل کې څوک حاکم دی، کابل کې ملا حاکم دی، طالب حاکم دی، چپی حاکم دی، خي اړخ حاکم دی. ما چې د کعبې امام هم راشي او کابل کې یو مرکزي قوي حکومت جوړ کړي، دی به ورته پلمې لټوي چې څه قسم دې ته مشکلات پیدا کړي. اول به یې ویل چې افغانستان کې اسلامي نظام نشته او دا نشته او دا نشته، بیا خصوصي اسلامي نظام چې راغی چې دا اوس چې سل په سلو کې ځینې احکام تطبیق کړي دي، دې سره ولې مخالفت کوي؟ دې ته بیا تروریزم خبره مطرح کړه. تر ټولو نه غټ تروریست ده خپله پاکستان حکومت دی. که دا پاکستان برید نه وای کړی، دغه تالیسټ چې دي دا کورني پنجابیان ته نشو تشخیصولی. دا لستوني ماران دي چې کله د ښځو د حقوقو په نامه، کله د بشر د حقوقو په نامه، کله د قومونو د اقلیتونو د حقوقو په نامه هېواد نه باندې فعالیت کوي، په سوشل میډیا کې فعال دي. دا تا ولس ته نشو څرګندولی چې دا چا زامن دي، د سړي زامن دي نه دي، پوه شئ، ریښه یې چېرته ده، نسب یې چېرته ده، سلسله یې چېرته ده. دا د پاکستان بریدونه ورته په وړیا ډول باندې ولسي تاوان خو هغه خو بله مسله ده، خو د پاکستان بریدونو دغه ګټه عام افغان ولس ته ورسوله چې خپل دښمن یې ورته د کور دننه تشخیص کړي چې دغه د اصلي دښمن دی دغه.